الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين دا الله رب العالمین اوس دا مسله بیانوي چې د الله سره په محبت کو د الله سره مینه کې شرک ځکه نه دی پکار چې د بوتانو سره او د اندازو سره سره مینه محبت وکي نو قیامت کې پکار نه راځي او د الله سره مینه پکار باندې راځي د بند نیکانو خلکو سره مینه پکار باندې راځي لہذا د الله سره مینه وکي او د دې اندازو سره مکو ځکه پکار نه راځي کوم شي چې چا پکار نه راځي نو هغه په ځای باندې پریږدي نو اوس به حال بیان کړي د عابدین او د معبودین اغا عابدین او محبین چې د الہ او باطل او د معبودین او عبادت کړي د مینه وسره کړي دا دغه معبودین به الته چوټ انکار وکړي چې تاسو د زمونږ عبادت کړي نه دي او موږ تاسو بالکل بیزار یو تاسو په کار باندې موږ شروعات لري او نو دا یو قسم د هغه مشرکانو په عقیده باندې ردم دي چې هغه به دا ویل چې ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا موږ دې بوتانو عبادت زکه کو چې دې موږ الله ته ورنږدې کې الله ته نشي نږدې کولای تا خدای الله نه لري بس اذ تبرأ الذين کله چې جدا بشیا کسان کله چې براءت بو کیا کسان تبرئ کیا کسان اتبعوا دا ماضی مجهول تابعداري شویدا من الذين دغه خلق نما بیزار شي جدا بشي تبعو چاوي تابعداري کړي وا معبود د عابد نه جدا شي معبود د عابد نه جدا شي او قران کې بل ذکر دار غلي دي الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين دوستان په باز د بازو دشمنانی صرف نیکان خلق با التم دوستی کوي او نور دو بدانو خلقو دوستانه با دنیا پوری وی آخرت کې په کار باندې باندې راځي وراء العذاب عذاب بخلص ترکبانی ویني عذاب ویني وتقطعت بهم الاسباب کټ بشیر دوینا الاسباب تعلقات د دنیا اسباب مراد خدل تک د اسباب معنا خدا پړو یو اندر پای مراد دینه هغه ټول علایق دي ټول تعلقات دي چې کوم د دې په میس کې د استاد شاګرد تعلق دی د محب د محبوب تعلق دی د پلار او د زوی تعلق دی د کلیوال په خپل میس کې تعلق دی د انسانانو خپل میس کې تعلق دی ته اسباب ویلېږي علایق دنیوي تعلقات دنیویه دنه معلومه دا شو چې تعلق صرف یو تعلق دی چې په هغه تعلق باندې وا سړی بچکیږي او هغه تعلق هغه سبب نه کټکی چې هغه د حبل الله ویل شوی دی حبل الله معنا قران یعنی قران او د قران په بنیاد چې چا سره مینه کړی دا ناوی دا تعلق په الته نه کټکیږي دا غي دلیل څه دی دا غي دلیل هغه حدیث د ابو امامه باهلی رضی الله عنه دی چې من احب لله وابغض لله واعطى الایمان سلور کارونه چا وکړل د خپل ایمان مکمل کو یو د الله د پر چا سمینا دویم د الله د پر چا سره بغض دریم د الله د پر چا ورکړه سلورم د الله د پر چا نه ورکول دا د ایمان تکمیل اسباب دي دا اسباب نه ختميږي ځکه خو هغه مشهور حدیث دی حضرت ابو ادریس خولانی رحمه الله ابو ادریس خولانی دا وزارت له مشام ته دمشق ته چلاړه جمعات لرالما جمعات کی چمو قتل یو الګ ناس ته نوجوان براق السنایا کلی فلیدا کلی فلی معنا دا چې داسې خندای په دې فل باندې غالب و او جمع قتل ډیر زیات غنو غونه دا ورته او خلک راضي دا ورته سبق یو بیازي هغه چې سبق ته ګران شي بیا راضي او دا جمعات د درس ته دلیس نه ټک دی ولما تاسو کو چې دا څوک دی را سره چې دا دومره خپل انسان دی او د طالبان بولیان ته غیر چا پیره توشوي دي ډېر مزه مال راکړه ولما ته چاوي چې دا خود رسول الله صحابي دی کنه معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ دی ولما چې خاوي زما ډېر سره شو چې زور سم او سلام ورته کوما او ډېر مینه به ورغلی وي مو کوي چې معاذ بن جبل زما استغفر الله لپاره مینه دا خبره ورته کوله زه پاسې دم سلو مې کو بیا به مې زړه سره چې چا سره ملاو شو هغه حیا کله کله د اسمه دراشي نشي ملاوي دی وسره ول بیا مې چې اوس غړو غړو د طالبان مليان ډیر دي او دا خو اسم سبا مسفحین به سبق لرازي زه به وختي په غرمه کې راشم او زه بس ملاو شم چې کله دا سبا راځي په جمعه کې راسم ملاقات سبا مې انتظار وکړو او سبا له باندې خپل رالم چې زه خپل راتلم زه چې راغلم نو د مخ کې نه راغله په منځ باندې ولاړ دی د مسفحین دا ټیم دی د غرمې نه بعد نو ایزو ته فاته کې نستلم چې کله هغه دوه رکعات د مونږ پرو کو سلام وګرځو نو ول زه خپل ورغلم لاس مسره ملاو کو
تعارف مو سره وکړو چې زرا غلب د مدینې نه او صرف د دې غرض د پاره چې پرون په جمعه کې مولید له ما درته خبره کوله او په هغه وخت کې مونږ کله وسره کوم الماته چې څه خبره کوي مورته چې والله اني احبك في الله بس دا خبره ده زماري په الله باندې قسم دې الله د پاره مې واستخوخي دغه یو خبره اظهار درته کوم ولا غزر دي غریوان ونی علماء وزیر جوړم چې صرف د الله د پاره مې نه راسکه الله یا افل الله ومن جاء وفي الله د الله د پاره سمینه کې مال چاو بالکل الله د پاره کوم ویل بیا راته وی چې هو چې د الله د پاره زما سره مینه کې نه هوتا ته د پیغمبر علیه السلام یو زیره اورما او پیغمبر اسلام دا زیره د الله اورولې دی نو دا د الله زیره دی دا درته اورما وجړ خوشاله شو ماته زیره و زیره دا دی وای نبی علیہ السلام چې الله ویلي دي چې وجبت محبتي للمتحابين فيها زما محبت واجب دی د هغه چا د پاره چې زما د پاره د یو بل سره مینه محبت کوي الله وی زما د هغه سړی د پاره د هغه خزي د پاره محبت واجب دی صرف لله فی الله د یو بل سره محبت کوي لله فی الله په دې غرض باندې دا د الله تعالی د خادم دا نیک دی ولی دی د الله تعالی یو بیا ویل چې وجبت محبت سین فیه دا دویم زره چې د هغه چا د پاره زما محبت واجب دی چې زما د پاره دی بل سره کینی په جمعات کې ناشتي د الله د دین په مرکز کې ناشتي د الله د دین په یو ټولګي کې ناشتي ولی د الله د دین د پاره للمتجالسین فیه زما د پاره کینی او دریم نمبر زیره ول دا اورا چې نبی رسول الله چې الله چې وجبت محبتي للمتبادلین فیه للمتبادلین فیه متبادل معنا په یو بل باندې پیسې لګول خرچه کول د هغه چا لپاره زما محبت واجب دی چې زما لپاره په یو بل باندې خرچه کوي په یو بل باندې چیز کی روټي کوي دعوت یو بل ور کوي دا دعوت ورکول په کار دی قبل ولیم په کار دی دا دی باندې دا تعلقات جوړيږي او مینه سیوا کیږي په دې باندې الله د محبت سبب ګرځي او څلورم نمبر وما د یو بل زیره واورو چې نبی رسول الله چې الله چې وجبت محبتي للمتزاورین فيها دا هغه چا لپاره زما محبت واجب دی چې زما لپاره د یو بل زیارت لذي ملاقات لذي سره د خپل نیانی فکر لذي د مور خپل خپل ورزي د ماما تر کرزي د خپل استاد خپل ورزي د خپل خپلوان خپل ورزي د دې لپاره چې زمان الله خوشاله شي دا څلور قسمه تعلقات دا نه ختميږي دا په دنیا کې هم د دوستانه او د تعلق سبب دی او په قیامت کې به دا اسباب نه ختميږي نو دا کوم اسباب دي چې دا به ختميږي تقطع بهم الاسباب هغه اسباب چې دا خالص د دنیا لپاره او د آخرت لپاره نه نو دا بیا دا به ختميږي دا په کار باندې باندې راځي او د دې القرآن يفسر بعضه بعضا سورۃ عبس وتولى کې راځي کنه فاذا جاءت الصاخه يوم يفر المرء من اخيه بیا بسړې د ورور نم تختی پلار نم تختی خزي خاون نم تختی د ایمان اشو نو معلومه دا شو چې هر قسم سبب نه کټ کیږي بلکې هغه اسباب کټ کیږي چې د دنیا د پاره تعلقات د دنیا د دین د پاره چې کوم تعلقات او نه ختميږي وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة دلته قال دي يقول بمعنى دي ماضي د مضارع په معنا چونکه د عمل یقیني دی لہذا تعبیر ته په ماضي باندې وشو وقال الذين اتبعوا يا كسان چاوي ته بدري کړي سبوي لو ان لنا كرة ارمان کزم د پاره یو ځل بیا تلوي دنیا ته لو ان لنا كرة کچرت شي زم د پاره یو ځل بیا تل دنیا ته کرا یو ځل فنتبرأ منهم من بهم جدا شو د دې معبودیننا کما تبرؤوا منا سمجدي بیزار شو زمنا من بیزار شو الله وینا اوس واپس تل نشته کنه چې کله څوک هلاک شي وفات شي بیا دنیا ته تل نشته دو قسم خلق په قیامت کې دنیا ته دراتلو ارمان کوي یو مشرک یو شهید خو مشرک به ولي کوي هغه به په دې غرض باندې کوي چې د آخرت عذاب ډېر سخت دی او دا غنه د بچاو د پاره چې واپس راشم نیک عمل وکړم نو دا به نه قبليږي دویم نمبر شهید به دا تمنا کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا و چې الله ما واپس بوزا چرته دنیا ته د سره لپاره د دې لپاره چې الله په لار کې وجنګېږم او زه شهید کېږم په شهادت کې ماته یو خون ملاو شي خون هغه خون دنه معلومه دا شو چې د جنت د خون نه د شهادت خون ډیر زیات غوړه دی ځکه خو شهید به الته تمنا کوي چې زه واپس زما او ما پرېږده هغه خون ماته ملاو شي او ته اجازه ملاو نشي لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم کچر دشي زمونږ لپاره یو ځل تلبیا دنیا ته فنتبرأ منهم خامخ نو بیزاره بشو مونږ د دوی نه جدا بشو مونږ د دوی نه کما تبرؤوا منا څنګه چې دې بیزاره شول زمونږ الله وی كذلك وندغشان يريهم الله خي الله دویتا يريهم خي دویتا الله اعمالهم اعمال دید اعمال مراد جزاء اعمال دا دید اعمال جزاء غانی حسرات علیهم
د حسرات دې تمن مفعول له وایو مفعول له د صد وجنه چې کار وشي دا لیدل او اراءت په ولي کېږي حسرات علیهم للحسرت علیهم د پاره د افسوسونو په دوی باندې د افسوس د پاره الله وتعالى ولې چې افسوس وکي لکه شرک کړه دې الله ورته شرک وکي غلا یې کړی دا کم شي چې غلا کړی دی هغه به تخکار شي دا شی مې پټ کړو قتل یې کړی دی هغه مقتول ور لراشي یا به تخکار شي دا به هغه ته ګوري او حسرت افسوسونه وما هم بخارجين من النار نوید یوتن کی دورنا وتلې نشي